نو دغه دابه یا حیوان وویل زه جساسه یم. موږ ویل جساسه څه شي ده؟ حیوان زموږ د دغې پوښتنې جواب را نه کړي او ویل یا قوم هغه سړي ته ورځئ چې په دغه دیر کې دی. دیر د عبادت کولو ځای دی. نو ول دغه سړي ته ورځئ چې په دغه دیر کې دی چې هغه ستاسې څخه د خبر او حال اورېدلو شوق لري. یعنی یو نفر دی غواړي چې ستاسې څخه پوښتنې وکړي او خبرونه در څخه واوري. وایي کله چې دغه حیوان موږ ته د سړي نوم را یاد کړی موږ له دغه حیوانه وبېرېدو چې دا شیطان نه وي. نو په ډېره چابکي سره د حیوان له طرفه ولاړو تر څو چې هغه دیر ته ورداخل سو. که ګورو هلته یو ډېر غټ او برداره انسان ناست دی چې په زنځیرانو ټینګ تړل سوی دی. موږ هېڅکله په بدن دونه لوی سړی نه و لیدلی او دغسې ټینګ تړل مو نه و لیدلي. لاسونه یې د غاړې سره ټینګ په زنځیرانو تړل سوي دي او د زنګنو څخه تر بجلکو پورې په زنځیرانو ټینګ تړل سوی دي. هیڅ حرکت نسی کولی. موږ ورته وویل تا لره دې هلاک وي، تا لره څه پېښه ده او ته څوک یې؟ سړي وویل تاسې زما معلومات کولی سئ. یعنی زه تړلی یم نسم کولی چې در څخه ولاړ شم. زما په حال به مو خبر کړم، خو اول تاسې خپل حال راته ووایاست. تاسې څوک یاست؟ موږ وویل موږ عرب یو، په یوه بحري کښتۍ کې سپاره وو، خو دریاب توپاني سو. د دریاب څپو او موجو یوه میاشت په موږ لوبې وکړې، یوه او بل طرف ته یې وځغلولو. څو کښتۍ مو دغه ستا جزیرې ته نږدې سوه او بیا موږ و دغې جزیرې ته راغلو. دلته د یوه ډېر وریښتان لرونکي حیوان سره مخامخ سوو چې د وریښتانو د ډېروالي په سبب یې مخ له شا څخه نه معلومېدی. د مخ او شا فرق یې نه کېدی او موږ ورته وویل ته څوک یې؟ هغه ویل زه جساسه یم. بیا موږ ورته وویل جساسه څه شي ده؟ هغه حیوان وویل تاسې و هغه سړي ته ورسئ چې په دغه دیر کې دی. هغه ستاسې څخه د خبرو د اورېدلو شوق لري. نو موږ هم تا ته په چابکي سره راغلو او له هغه حیوانه وبېرېدلو ښایي چې هغه شیطان وي. سړي وویل د نخل بیسان حال راته ووایست. بیسان په فلسطین کې یو ښار دی. موږ ویل د بیسان کم خبر غواړي؟ ویل زه یې د ونو پوښتنه در څخه کوم آیا میوې کوي؟ موږ ویل هو میوې کوي. سړي وویل قریبه ده چې ونې به یې میوې ونه کړي. بیا یې وویل د تبریه د بحیرې څخه مې خبر کړي، دا هم په اردن کې مشهوره بحیره ده. موږ ویل د څه شي خبر یې غواړي؟ ویل آیا اوبه پکښې شته؟ موږ ویل هو ډېرې اوبه لري. ویل قریبه ده چې اوبه به یې ولاړې سي وچې سي، دغه بحیره به بې له اوبو پاتې وي. سړي ویل د زغر د چینې معلومات راکړي. زغر هم په فلسطین کې یو ښار دی. موږ ویل د څه شي معلومات یې غواړي؟ ویل په چینه کې اوبه شته او خلک د دغې چینې په اوبو کښت کوي. موږ ویل هو چینه ډېرې اوبه لري او د هغه ځای خلک د هغې چینې په اوبو کښتونه کوي. سړي وویل د نبی الامیین خبر راکړي، څه یې وکړه؟ موږ ویل له مکې څخه ووتی او په مدینه کې یې واړوه. سړي ویل آیا عربو جنګونه ورسره وکړل؟ موږ ویل هو. نو ول په هغو یې څه وکړه؟ یعنی د جنګو نتیجه یې څنګه وه؟ موږ ورته وویل پر هغو عربو چې د ده پر شاوخوا وه کامیابه سو او د ده متابعت یې وکړه. ده ویل دا پیښه سوه؟ موږ ویل هو. ده وویل دغه کار د دوی دپاره خیر او ښه دی چې د ده متابعت وکړي او زه به مو زما په حال خبر کړم. زه مسیح یم او نږدې ده چې ماته د وتلو اجازه وسي. نو زه وځم او پر ځمکه ګرځم. هیڅ داسې ښار او کلی نشته چې زه دې په 40 شپو کې هلته ورنسم بې له مکه او طیبه. دغو دواړو ښارو ته پر ما ننوتل منع او حرام دي. هر کله چې زه اراده وکم چې یوه ته د دغو دوو ښارو ورننوځم په مخ کې به مې داسې ملایکه ولاړه وي چې په لاس کې به یې لڅه توره وي. ما به د هغه ښار د ننوتلو څخه منع کوي او د دغو ښارو په هره لار کې ملایکه وي چې ساتي یې.
فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس منبر وواهه او ویل یې هذه طیبه هذه طیبه هذه طیبه، یعنی دغه طیبه ده دغه طیبه ده دغه طیبه ده، یعنی مدینه منوره طیبه ده. او بیا یې وفرمایل آیا ما دغه خبره چې دجال مکې او طیبې ته نشي داخلېدلی تاسې ته نه وکړې؟ خلق وویل هو راته ویلي دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د تمیم خبرې مې په دغه خوښې سوې چې د هغو خبرو سره موافقې سوې چې ما تاسې ته د دجال مدینې او مکې په باره کې کړي وي. دا د دجال او ابن صیاد حالات. خو د هغه یهودي ابن صیاد ټول اولادونه د ژوند په آخرو ورځو کې مړه سوه. دی بې له نسله پاته سو او د خلقو نور هم شک او ګمان پر زیات سو. او بیا د امویونو په وخت کې د حره جنگ پېښ سو چې هغه جنگ د حجاج ابن یوسف الثقفي او د اهل مدینې په منځ کې و. ابن صیاد هم د اهل مدینې سره د دغه جنگ د پاره راووتی او هغه خلق وایي چې ابن صیاد په دغه جنگ کې راڅخه ورک سو، لا درکه سو، نه په ژوندو کې و او نه مو په مړو کې پیدا کړ. نو په دغه دلایلو سره تر اوسه پورې ډېر علماء کرام دا ګمان کوي چې ابن صیاد دجال و. دا چې دجال یو وار هلته و او بیا په جزیره کې بندي و او بیا به راوځي، نو موږ د دجال قدرتونه تصرفونه او ډېر عجب حالات وینو چې الله جل جلاله د ته ورکړي دي. او دغه کارونه نسبت د ده و هغه نورو قدرتو ته چې رب عز وجل یې ورکوي عادي او اسانه کارونه دي. د دجال په باره کې نور هم ډېر احادیث او کیفیتونه شته، خو دلته به یې آخري حالات په هغه قصه سره پای ته ورسوو چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې دجال کوشش کوي چې مدینې منورې ته داخل سي او پښه به په سبخه کې کښېږدي، مدینه منوره به ورېږدي او د مدینې منورې څخه به کفار او منافقان ورته راووځي. اوس نو ټول خلق ولاړ دي او دغه حالاتو ته ګوري. اهل مدینه د مدینې منورې له داخله ورته ګوري او هغه کفار چې د دجال سره ملګري دي هغه هم ورته ګوري. دلته د مدینې منورې د مسلمانانو څخه یو ځوان جرأت او دلاوري کوي او دجال ته راوځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ځوان په باره کې فرمایي دغه ځوان په دغه ورځ تر ټولو خلقو ښه سړی دی. یا خو یې داسې وفرمایل چې دغه ځوان د ښو خلقو څخه دی چې پوره حدیث شریف داسې دی. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د دجال په باره کې ډېرې اوږدې خبرې وکړې چې د خبرو په جمله کې یې وفرمایل دجال به راسي او پر ده منع یا دلته حرام دي چې د مدینې منورې لارو ته دې ننوځي. نو به ځینو هغو ځایو ته راسي چې مدینې ته نږدې دي. په دغه ورځ به دته یو سړی راوځي چې دغه سړی په دغه ورځ تر ټولو خلقو ښه سړی دی. یا خو یې داسې وفرمایل چې دغه سړی د ښو خلقو څخه دی او دجال ته به د خلقو په حضور ووایي زه شاهدي ادا کوم چې ته هغه دجال یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د هغه خبرې کړې دي، د هغه حال یې راته ویلی دی. دجال غواړي چې نور هم خلق ګمراه کړي، نو به حاضرو خلقو ته مخ ور واړوي او ورته وبه وایي که مې دغه ځوان ستاسې په حضور مړ کړي او بېرته مې ژوندی کړي نو تاسې بیا په دې کې شک لرئ چې زه ستاسې رب یم؟ خلق به وایي یا چې ته مړی ژوندی کې نو هیڅوک په دې کې شک نه کوي چې ته زموږ رب یې. نو به دجال دغه سړی مړ کړي او بیا به یې ژوندی کړي. کله چې ځوان ژوندی سي نو به ووایي والله ما هیڅ کله دونه زیات نه پیژندلې چې ته دجال یې لکه دغه اوس چې دې پیژنم. نو به دجال اراده وکړي چې بیا یې مړ کړي خو نسي کولی چې ویې وژني. په یو بل حدیث شریف کې چې هغه هم امام مسلم د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي دغه موضوع په څه زیاتوب سره بیان شوې ده. هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دجال به راوځي
د ده طرف ته به د مسلمانانو یو سړی ورهیسي، په مخه به یې د دجال مسلحه پیرداران ورسي او دغه پیرداران به ورته وایي چیرې ځې؟ دی به ورته وایي دغه چا ته ورځم چې دغه راوتلی دی. پیرداران به ورته وایي آیا ته زموږ پر رب ایمان نه لرې؟ دی به وایي زموږ رب پټ نه دی. پیرداران به وایي چې مړ یې کړه. خو ځینې به ځینو نورو ته ووایي آیا ستاسې رب تاسې له دې څخه نه یاست منع کړي چې د ده بې اجازې څوک مه وژنئ؟ نو بیا به دغه سړی دجال ته ورولي. دی چې دجال وویني په لوړ آواز به نارې کړي ای خلقو دا هغه دجال دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته بیان کړی دی. دجال به د ده په وهلو امر وکړي، نو به یې پړ بخې پرې باسي او وایي وهیه، او دجال به وایي پر سر یې وهي، نو به پر ملا او نس ډېر وهل ورکړي. بیا به دجال ورته ووایي آیا پر ما ایمان نه راوړې؟ ووایه چې زه ستا رب یم. سړی به وایي ته درواغجن مسیح دجال یې. دجال به امر وکړي چې اره یې کړي، نو به یې په اره سره له سره څخه تر پښو پورې اره کړي. سړی به دوې حصې سي او دجال به د دغو دوو حصو په منځ کې تګ او راتګ کوي. مسلمانان او کفار به ورته ګوري او دجال به د دغو دوو حصو په منځ کې تېرېږي او بیا به ورته ووایي ولاړ د دغه دوه ځای سوي انسان هغه دوې حصې به د خلقو په حضور سره یو ځای سي او سره وبموښلي او بیا به ژوندی انسان ودرېږي. دا څونه فتنه او څونه د عقیدې امتحان دی. بیا به دجال پر نارې کړي پر ما ایمان راوړې؟ سړی به وایي ستا په باره کې مې بل شی نه دی زیات شوی بې له دې څخه چې نور هم پوه شوم چې ته دجال یې. او بیا به سړی نارې کړي ای خلقو دی تر ما وروسته په هیڅ چا هیڅ نسي کولی. دجال ته به قهر ورسي، پر دغه سړي به حمله کړي، غواړي چې ویې نیسي او حلال یې کړي. پر غاړه به یې په توره ووهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله به د سړي غاړه د اوسپنې کړي، دجال به هیڅ نسي پکولی. سبحان الله القادر. نو تر پښو او لاسو به یې ونیسي او هغه خپل اور ته به یې وغورځوي. د خلقو به دا خیال سي چې دی یې اور ته وغورځاوه، خدای په جنت کې لویږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سړی د الله جل جلاله په حضور د شهادت د درجې او مرتبه په لحاظ تر ټولو خلقو لوی او لوړ دی. تر دغه واقعې وروسته به دجال مخ پر شام رهیسي. په دغه وخت کې به ډېر لوی او عجب کار پیښ شي چې هغه د مسیح عیسی ابن مریم علیه السلام نزول او دنیا ته راتګ دی. د عیسی صلی الله علیه و آله وسلم قصه اوږده ده، خو دلته دغو نه کفایت کوي چې یهودو به ویل چې موږ عیسی علیه السلام ووژو، په دار مو کوي. خو الله جل جلاله د یهودو د دغې ادعا په جواب کې فرمایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی، نه وژل سوی دی او نه مړ سوی دی، بلکې الله جل جلاله دی علیه السلام د ده د مځکني ژوند په آخرنیو ورځو کې لوړ اسمانو ته پورته کړي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة النساء په 159 او 58 نمبر آیاتو کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني چې نه یې وژلی دی او نه یې پدار کړی دی مگر دغه وژل سوی او پدار سوی سړی و دوی ته په عیسی علیه السلام سره مشابه شو. او بېشکه هغه کسان چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې اختلاف کړی دي دوی په شک کې دي، دوی لره علم نشته، دوی فقط د خیال او ګمان متابعت کوي او دوی په یقین سره عیسی علیه السلام نه دی وژلی، بلکې الله جل جلاله خپل طرف ته پورته کړي او الله جل جلاله قوي او غالب دی،
حکیم او د حکمت خاوند دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الزخرف په 61 نمبر آیات کې فرمایي وانه لعلم للساعه، یعنی عیسی علیه السلام د قیامت د علامو څخه یو علامه ده. د علیه السلام په نزول سره خلقو ته دا معلومیږي چې قیامت ډیر نږدې دی، او د عیسی علیه السلام د نزول وخت هغه وخت دی چې د دجال فتنه به جاری او په ترقی کې به وي. ځکه او د مځکې خلق به ټول په فتنه او امتحان کې اچولي وي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د النواس ابن سمعان الکلابی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او بیا عیسی ابن مریم علیه السلام د دمشق د مسجد د شرقي طرف د سپینې منارې سره راکښته کیږي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما او د عیسی علیه السلام په منځ کې نبی نشته او دوی راکښته کېدونکي دي، کوم ولیدي وی پیژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې علامه بیانوي او وایي چارشانه سړی دی، نه جګ دی نه ګردی، بلکې د ګردیوالي طرف ته مایل دی. مخ یې سپین دی مګر سرواله پکښې دي، لباس یې دوه ټوکره دی، کوم کالي چې اغوستی دي هغه دوه ټوکره دی. دقیقه علامې راته بیانوي چې چاته شک پیدا نشي، او بل داسې ښکاره علامه راته وایي چې ډیره واضحه ده او بل په هیڅ چا کې نشته چې په فوري ډول یې وپېژنو. هغه دا چې وایي د سر ویښتان یې داسې معلومیږي لکه د اوبو څاڅکي چې ځینې څڅېږي، که څه هم سر یې نه وي لوند. کله چې سر کښته کړي ستا به دا خیال سي چې په وریښتانو کې یې اوبه دي او ځینې څڅېږي. او د ابن ماجه په حدیث کې وایي وَإِذَا رَفَعَهُ يَنْحَدِرُ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، یعنی کله چې سر پورته کړي لکه له سره څخه چې جمان راتویږي. جمان وهغو سپینو زرو ته وایي چې د لؤلؤ پر شکل جوړ شوي وي، یعنی لکه د وریښتانو څخه چې سپینې ملغلرې راتویږي او سر به یې لوند هم نه وي. نو په دغه علامه کې هیڅوک نه شکمن کیږي او سمدستي یې پیژني. نو عیسی علیه السلام راکښته کیږي، مګر څه وخت راکښته کیږي؟ هغه وخت راکښته کیږي چې په دمشق کې مسلمانان د جنگ دپاره ځانونه آماده کوي او تیاروي. دا ځکه چې دجال یو ځل هغه وخت دمشق ته راغلی و چې مسلمانان د نصاراو هغه لوی جنگ ته وتلي وو. نو دجال راغلی او بیرته ولاړ، اوس دلته مسلمانان سره جمع کیږي او ځانونه د جنگ دپاره آماده کوي چې د هغو یهودو سره وجنګیږي کم چې د دجال ملګري او کومکان دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمانان د جنگ دپاره تیاری نیسي، د جنګیالیو صفونه برابروي چې هلته د لمانځه وخت شو. په دغه وخت کې عیسی علیه السلام له اسمانه راکښته کیږي. د څه وخت د لمانځه وخت شو؟ په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې روایتوي، وایي د سهار د لمانځه وخت شو. یعنی مسلمانانو د شپې ځانونه د دجال او د هغه د کومکانو د جنگ دپاره تیارول چې د سهار د لمانځه وخت شو یا د سهار د لمانځه وخت داخل شو. او په دغه وخت کې عیسی علیه السلام له اسمانه په داسې حال کې راکښته سي چې لاسونه یې د دوو ملایکو پر وزرو ایښي وي. مسلمانان ورته ګوري چې عیسی علیه السلام راکښته سو، نو خود خلق په لوړ آواز سره وایي لا اله الا الله صدق الله وصدق رسوله. دغه د عیسی علیه السلام د راکښته کېدلو په وخت کې به د مسلمانانو مشرتوب او امریت د داسې چا پر غاړه وي چې هغه به د ډیرو ښو او غوره خلقو څخه وي. داسې ډېرې اشارې او علامې شته چې دغه د مسلمانانو مشر او امیر به مهدي علیه السلام وي. عیسی علیه السلام به راکښته سي، دغه د مسلمانانو امیر به ورته وایي د مخه څه لمونځ راکړه. عیسی علیه السلام به ووایي یا
ځینې ستاسې پر ځینو نورو آمران دي، یعنې ستاسې آمران به ستاسې څخه وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي زما د امت یوه ډله به همیشه د قیامت تر ورځې د حق دپاره جنګیږي، حتی چې عیسی علیه السلام راکښته سي د دغې ډلې امر به ورته وایي د مخه څه لمونځ راکړه، خو عیسی علیه السلام به ووایي یا ځینې ستاسې پر ځینو نورو آمران دي. دا د الله جل جلاله له طرفه د دغه امت عزت او اکرام دی. نو عیسی ابن مریم صلی الله علیه و وسلم به د سهار لمونځ د دغو مسلمانانو سره په داسې ډول سره وکړي لکه دغه زموږ لمونځ، او عیسی علیه السلام به په دغه لمانځه کې مقتدی وي نه امام. دا هغه عزت دی چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و امت ته ورکړي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، څنګه به تاسو کله چې عیسی ابن مریم په تاسو کې راکښته سي او تاسو امام به تاسو څخه وي. د عیسی صلی الله علیه و وسلم نفس یا سا ډېر ښه بوی لري، خو دغه بوی چې د هر کافر تر دماغ ور ورسېږي هغه مري یا مړ کېږي، او دغه بوی یې تر هغه ځایه رسېږي څونه چې د ده صلی الله علیه و وسلم سترګې لیدنه کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هر کافر ته چې د عیسی علیه السلام د سا یا نفس بوی ور ورسېږي هغه مري، او د ده علیه السلام د سا بوی تر هغه ځایه رسېږي څونه چې یې سترګې لیدنه کوي. نو کافران او مسیح الدجال د ده صلی الله علیه و وسلم څخه ځغلي او ځینې تښتي، خو عیسی علیه السلام غواړي چې په دجال پسې ور ورسېږي، هغه تښتي دی علیه السلام په پسې دی، څو د لد په ښار کې پسې ور ورسېږي، او څوک وایي په بیت المقدس کې یوه دروازه ده چې لد ورته ویل کېږي، دلته د دغې دروازې سره پسې ور ورسېږي او ویې وژني. لومړی خو عیسی علیه السلام دجال ولیدی او د ده علیه السلام بوی هم ور ورسېدی، نو دجال داسې ویلیږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلیږي، خو عیسی علیه السلام نور هم ورنږدې کېږي، خلک ورته ګوري او ویني. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کله چې د الله دشمن دجال عیسی علیه السلام وویني داسې ویلیږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلیږي، که یې عیسی علیه السلام پرېږدي هغه به پخپله تر هغو ویلې کېږي تر څو چې هلاکېږي، مګر الله جل جلاله یې د عیسی علیه السلام په لاس سره وژني. نو د مخه تر دې چې دجال پوره ویلې سي عیسی علیه السلام ور ورسېږي او خپله نیزه په دجال کې ښخه کړي. کله چې نیزه د دجال له بدنه راوباسي هغه په وینو لړلې وي او خلقو ته به د دجال وینې د ده علیه السلام پر نیزه وښکاره کړي، او عیسی علیه السلام به ووایي الله جل جلاله نه مړ کېږي، او دغه کافر چې د خدایي دعوا یې کړې وه دغه به یې مړ شي. د دجال تر وژلو وروسته عیسی صلی الله علیه و وسلم د هغو مسلمانانو پر مخانو د رحمت او شفقت پر قسم لاس تېروي کوم چې د دجال په فتنه او امتحان مبتلا سوي وي، او په هغه فتنه کې پر خپل ایمان ثابت او قائم پاتې سوي وي، او د دوی هغه درجې ورته بیانوي کومې چې دوی ته په جنت کې ورکول کېږي. اوس وخت هغه کسان چې په فتنو او امتحانو کې ځانونه د ښویېدلو څخه وساتي، د نفسي دنیوي غوښتنو او خواهشاتو په مقابله کې خپل دین او ایمان وساتي، هغو لره جنت دی، او د دغه جنت زیری نبی الله رسول الله عیسی ابن مریم صلی الله علیه و وسلم ورکوي. تر دغه وروسته به عیسی علیه السلام د مځکې حاکم او امیر وي. د عیسی علیه السلام حکم او د حکم طریقه به څنګه وي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي
قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی نږدې ده چې په تاسې کې به ابن مریم علیه السلام راکښته شي عادل حاکم به وي صلیب به مات کړي او خنزیر به ووژني چې دا د نصرانیت د انتها علامه ده نصرانیت به پای ته ورسیږي هیڅ نصرانی به نه وي موجود جزیه به ایسته کړي کفار به نه وي موجود چې جزیه ځینې واخیستل شي مال به دونه ډیر شي چې هیڅوک به یې نه قبلوي چې چاته یې ورکوي نه به یې غواړي په خلقو کې به خیر او برکت نشر او زیات شي خلق به په دغه ښه حالت کې ژوند کوي چې یو خطرناکه کار به پیښ شي چې هغه د یاجوج او ماجوج راوتل دي ورونو موږ مخکې وویل چې عیسی علیه السلام به د هغو مسلمانانو پر مخانو لاس تېروي چې د دجال په فتنه کې پر خپل ایمان ثابته پاتې شوي وي په دغه وخت کې عیسی علیه السلام ته یو الهي امر کیږي اوس هغه حدیث شریف ته متوجه شي چې دغه حالات په پرلپسې ډول سره بیانوي او امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر کافر ته چې د عیسی علیه السلام د ساکشلو یا نفس بوی ورورسیږي هغه مري او د ده علیه السلام د سا بوی تر هغه ځای رسیږي چې سترګې یې لیدنه کوي نو عیسی علیه السلام په مسیح الدجال پسې کیږي هغه تښتي دی علیه السلام په پسې دی څو د لد چې په بیت المقدس کې یوه دروازه ده او لد ورته ویل کیږي دلته د دغې دروازې سره پسې ورورسیږي او ویې وژني د دجال تر وژلو وروسته عیسی علیه السلام هغه قوم ته ورسي چې الله جل جلاله د دجال د فتنې څخه ساتلی وي د هغو مسلمانانو پر مخانو د رحمت او شفقت پر قسم لاس تېروي او د دوی هغه درجې ورته بیانوي کلي چې دوی ته په جنت کې ورکول کیږي دوی پر دغه حال وي چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته وحی نازل کړي او ورته فرمایي یا عیسی ما خپل داسې مخلوق او بندگان راویستل چې هیڅوک د هغو سره د جنگ کولو قدرت او طاقت نه لري او زما مسلمان بندگان د ساتنې دپاره د تور غره ته بوځي په دغه وخت کې به الله جل جلاله یاجوج او ماجوج راوباسي او دوی به دونه ډیر وي لکه الله جل جلاله چې د سورة الانبیاء په 96 نمبر آیات کې فرمایي من کل حدب ینسلون یعنی له هرې لوړې به راکښته کیږي رابهیږي تاسو ولیدل چې د دجال په وخت کې عیسی علیه السلام راکښته سو خو د عیسی علیه السلام په وخت کې درېیمه فتنه چې د یاجوج او ماجوج فتنه ده شروع سوه پرله پسې او یوه په بله پسې فتنې او امتحانونه دي کله چې عیسی صلی الله علیه و وسلم ته دا امر وشي چې زما بندگان غره ته بوځه نو به عیسی صلی الله علیه و وسلم مسلمانان امر کړي چې د غره پر طرف ګرځي مسلمانان به هلته د غره سره یو ځای کیږي او دلته به لکه د دریاب لوی لوی څپې په موجو کافران رارهي وي او یو بله نوې لویه او عظیمه قصه شروع کیږي چې هغه د یاجوج او ماجوج قصه او واقعات په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نسائی د ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زما له امت څخه دوې ډلې دي چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلي دي یوه هغه ډله ده چې پر هند حمله کوي او فتح کوي دغه پر هند حمله کول او فتح کول په اسلامي اولنیو فتوحاتو کې پیښ شول هغه چې 18 کلن نوی ځوان محمد ابن القاسم رحمت الله علیه د هغه اسلامي لشکر قائد او قومندان و چې پر هند حمله وکړه او فتح یې کړه دا هغه اوله ډله ده چې الله جل جلاله له اوره څخه ساتلې ده او دوهمه هغه ډله ده چې د عیسی ابن مریم صلی الله علیه و وسلم سره ملګري وي چې دغه اوس موږ د هغې ډلې بیان کوو نو د دغې ډلې په باره کې چې د عیسی صلی الله علیه و وسلم سره ملګري دي رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا خبر راکړی دی چې دوی الله جل جلاله د جهنم له اوره ساتلی دي چې دا په خپله د جنت زیری دی بیا نو یاجوج او ماجوج راوځي د یاجوج او ماجوج حالات الله جل جلاله د خپل کلام قرآن مجید په سورة الکهف کې
د صالح او مومن پاچا ذوالقرنین په قصه کې بیانوي. هغه ذوالقرنین چې ټوله مځکه یې فتح کړه او د ټولې مځکې حاکم وګرځېدی، او دغه د ذوالقرنین قصه هغه وخت نازله شوه چې د مکې مکرمې مشرکانو د یهودو په لارښوونه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د ذوالقرنین په باره کې پوښتنه وکړه، او الله جل جلاله د هغو په جواب کې دغه د سورة الکهف آیاتونه نازل کړل. قصه خو اوږده ده او په هغه قصه کې د ذوالقرنین 3 مختلف سفرونه ذکر شوي دي، چې یو سفر یې د مغرب طرف ته و او دوهم سفر یې د مشرق طرف ته وکړي، خو 3م سفر یې دغه دی چې د یاجوج او ماجوج حالات پکښې بیانېږي، او مفسرین و دغه سفر ته د شمال سفر وایي. کله چې په دغه 3م سفر کې د هغې منطقې خلقو چې ذوالقرنین ورغلی و د ذوالقرنین شان او شوکت، عظمت او قدرت ولیدي، او په عین حال کې هغو خلقو په خپل ژوند کې یو لوی مشکل او تکلیف هم درلودی، نو یې د هغه خپل مشکل شکایت و ذوالقرنین ته وکړ چې هغه مشکل او تکلیف یې د یاجوج او ماجوج څخه و. نو هغو خلقو وویل یا ذوالقرنین د دغو غرو شاته د یاجوج او ماجوج قوم اوسیږي چې ډېر مفسدین، غله او قاتلان دي، او همیشه دغه زموږ منطقې ته راځي، موږ وژني او مالونه مو وړي. څرنګه چې یاجوج او ماجوج د دغه قوم منطقې ته د ورتلو بله لار نه درلودل بې له یوې درې څخه چې د دغو غرو په منځ کې تېرېدل، نو قوم وویل یا ذوالقرنین موږ به تا ته د دې دپاره ټکس یا څه معین مال درکوو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې دغه دره بنده کې، یا په بل عبارت یو بند جوړ کې. ذوالقرنین وویل زه مو مال ته ضرورت نه لرم، مال زما سره ډېر دی، خو فقط په کار کولو کې زما مرسته او کومک وکړي. نو د درې د بندولو په کار شروع وسوه. اول یې د اوسپنې لویې لویې تختې راوړې او هغه یې په داسې ډول ودرولې لکه د سمیټو دپاره چې د لرګو د تختو څخه غالب جوړوي. خو دوی په دغه دره کې د مځکې څخه بیا د غرو تر سرو پورې د اوسپنې د لویو لویو تختو څخه غالب او دیوال جوړ کړ، او ویل د دغه غالب منځ ته نورې اوسپنې ور واچوي، څو د غرو تر 2 څوکو پورې دغه غالب په اوسپنو ډک کړي. بیا یې پر دغه غالب یا دیواله دونه لرګي او سکاره واچول چې دیوال یې پکښې پټ کړي. بیا یې دغه لرګو ته اور ور واچاوه، نو دغه د اوسپنې پر غالب یا دیواله دونه زورور اور بل سو چې هغه اوسپنه ټوله داسې سره سوه لکه اور او تقریبا لکه ویلې چې سي. نو هغه اوسپنې یوه له بلې سره وموښتې لکه ټوله چې یوه ټوټه سوه. کله چې دغه اوسپنه یخه سوه نو د اوسپنې دیوال جوړ سو. ویل اوس نو ویلې سوي مس او ژر پر دغه دیواله توی کړي. نو کم غارونه یا چاکونه چې په دغه دیواله کې موجود وه هغه هم ټوله بند سوه. نو خود په دغه دره کې د اوسپنې داسې شوی او مضبوط دیوال جوړ سو چې د یاجوج او ماجوج د راتګ لار په بنده سو. خو دغه دیوال د ابد دپاره صحیح او سالم نه پاته کېږي، بلکې قیامت ته نږدې نړول کېږي، او په نتیجه کې هغه مفسد او خرابونکی قوم چې یاجوج او ماجوج ورته ویل کېږي ځینې راوځي. دا په مختصر ډول د ذوالقرنین یاجوج او ماجوج قصه وه. خو اوس هغه آیاتونه چې په دغه باره کې نازل شوي دي او د هغو مختصره ترجمه ولولئ یا واورئ. الله جل جلاله د ذوالقرنین د 3م سفر په باره کې د سورة الکهف په 93 نمبر آیات کې فرمایي حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. یعنی ذوالقرنین تر هغه اولو 2 سفرو وروسته نور هم په سفر رهي و تر څو د 2 لوړو غرو منځ ته ورسېدی. هلته یې تر دغو غرو د وړاندې داسې قوم ولیدی چې دغه قوم د ذوالقرنین په خبرو په ژبه نه پوهېدی. ځینې علمای کرام وایي دغو خلقو په عجبه او نادره ژبه خبرې کولې چې څوک نه په پوهېدل. نو ذوالقرنین په ترجمان ته اړ سو چې دغه د دوی خبرې ورته ترجمه کړي.
خو ترجمان یې نه کوي پیدا، مګر په وروسته کې داسې څوک پیدا سو چې د قوم په ژبه پوهېدی، خو د ترجمان په ژبه بیا څوک نه پوهېدل. بیا یې بل ترجمان پیدا کړي چې د اول ترجمان ژبه یې زده وه، مګر د دوهم ترجمان په ژبه هم ذوالقرنین او نور نه پوهېدل. د هغه دپاره یې بل ترجمان پیدا کړي. ترجمان پر ترجمان څو دغه د ترجمانانو سلسله و 10 نفرو ته ورسېدل، او آخر ذوالقرنین په پوسو چې دوی څه وایي. نو د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي لا یکادون یفقهون قولا، مقصد دا دی چې دغه قوم یو عجبه ژبه وه چې څوک نه په پوهېدل. نو هغه قوم د دغو ترجمانانو په واسطه وویل قال یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. ترجمانان وویل یا ذا القرنین، بېشکه چې یأجوج او مأجوج په مځکه کې فساد کوونکي دي. یاجوج او ماجوج مفسدین، مجرمین او کافرین دي. هر وخت چې له خپلې منطقې څخه دې خواته راسي په مځکه کې فساد جوړ کړي، قتلونه کوي، د خلکو مالونه اخلي، خلک ډېر په عذاب کې. او دغه یاجوج او ماجوج بله لار نه لري چې دې خواته راسي بې له دغه د دوو غرو له منځه چې یوه دره ده. نو دغه قوم دا فکر وکړي که دغه د دوو غرو منځ بند کړل سي، بیا نو یاجوج او ماجوج بله لار نه لري چې زموږ طرف ته راسي. نو خود دغه قوم وویل فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. آیا ته حکم کوې چې موږ تا ته یو ټکس او محصول د دې دپاره مقرره کړو چې ته زموږ او د دوی په منځ کې یو دیوال او بند جوړ کړې؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. یعنی ذوالقرنین وویل هغه چې زما رب په هغه کې ما ته قدرت را کړی دی، هغه دغه ستاسې تر ټکس او محصول ډېر ښه دی. فقط تاسې په کار کې زما کومک وکړئ چې زه ستاسې او د دوی په منځ کې یو مضبوط او محکمه دیوال جوړ کړم. زه دلته د مال او پیسو جمع کول دپاره نه یم راغلی، بلکې زما اصلي مقصد د توحید نشرول دي. زه ستاسې څخه مزدوري نه غواړم. نو ځکه یې وویل آتوني زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین. ما ته د اوسپنې تختې راوړي او تر هغو یې یوه پر بله سره ایښولې، یو پر بله یې سره درولې چې لوړوالی یې د دوو غرو د څوکو سره برابر شول. اول هر څونه اوسپنه چې راټولولی سي هغه راټوله کړي، او دغه اوسپنه یې د هغه غالب په منځ کې اچول کوم چې د دغو دوو غرو په منځ کې یې درولی و. اول اوس نو اور پر بل کړي، اور یې پر هغه غالب بل کړي چې په منځ کې یې اوسپنې پرتې وې. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا. نو ویل دغه اور پوکي په یو وار دونه قوي او زورور اور پر بل سو چې دغه اوسپنه ټوله لکه اور سره سوه او سره ویلې سوه، سره وموښته. قال آتوني افرغ عليه قطرا. بیا یې وویل اوس نو ویلې سوي ژړ نحاس راوړي چې پرتو یې کړل. ویلې سوي مس یا ژړ یې راوړل، دغه د اوسپنې پر دیواله یې پسې توی کړل. نو د اوسپنې محکمه او مضبوط بند یا دیوال ځینې جوړ سو. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بیا نو یاجوج او ماجوج نسوای کولای چې تر دغه دیواله د لوړوالي په سبب راواوړي، او نه سوای کولای چې دغه دیوال د سختوالي او مضبوطوالي په سبب سوری کړي. الله جل جلاله دغه اوس یاجوج او ماجوج ته دا قدرت نه دی ورکړی چې یا دې دغه دیوال سوری کړي یا دې یې ونړوي، مګر یاجوج او ماجوج تل دا کوشش کوي او کاوه چې په دغه دیواله کې سوری موري پکښې جوړ کړي. دغه د اوسپنې دیوال به یې ټکاوه. په احادیثو کې راغلي دي چې یاجوج او ماجوج په دغه دیواله اخته دي، څه لیکي که شوشې پکښې جوړې کړي، خو سبا چې راسي د الله جل جلاله په قدرت هغه دیوال بیرته داسې جوړ وي لکه اول چې و. بیا نو د دیواله تر جوړولو وروسته ذوالقرنین وویل قال هذا رحمة من ربي.
دا چې الله جل جلاله موږ ته دا قدرت راکړي چې دغه دیوال جوړ کړو او دا چې دغه دیوال د دغه منطقې خلق د هغه فاجرانو مفسدونو او کافرانو څخه ساتي دا د الله جل جلاله رحمت دی. مګر دغه ساتنه د تل دپاره نه پاتې کیږي، بلکې داسې یوه ورځ به راسي چې دغه بند به ونړېږي، یاجوج او ماجوج به راووځي او دا به هم په آخره زمانه کې وي. فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. کله چې زما د رب وعده پر راوتلو د دغو مخلوقاتو راغله نو به یاجوج او ماجوج دغه بند یا دیوال ونړوي، هوار او د مځکې سره به یې برابر کړي او زما د رب وعده حق، رښتیا او ثابته ده. نو کله چې دغه بند ونړېږي څه به پېښه شي؟ الله جل جلاله فرمایي وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. او د دوی د راوتلو په ورځ به د ډېرې ګڼې ګوڼې او ازدحام په سبب ځینې د دوی پرېږدو چې په ځینو نورو کې به موج او څپې وهي. نو د یاجوج او ماجوج دغه لوی لوی موجونه به راسي، خلق به وژني او مځکه به نیسي. نو کله چې دغه حالات پیښ سي بیا نو قیامت واقع کیږي، یعنی قیامت را نږدې سو. ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، چې دا د سورة الکهف 99 نمبر آیات. بیا به نو د سر په شپېلۍ کې پکړل سي او بیا به موږ ټول مخلوقات د جزا او بدلې ورکولو دپاره سره یو ځای او جمع کړو. د یاجوج او ماجوج ډیروالی په احادیثو کې ذکر شوی او بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله وفرمایي یا آدم علیه السلام بوایي لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک. الله جل جلاله به فرمایي ستا د اولادې څخه د اور ډله راوباسه. آدم علیه السلام به ووایي د اور ډله څوک او څونه دي؟ د الله سبحانه وتعالی له طرفه به وویل سي له هرو زرو نفرو څخه 999 نفر د آدم علیه السلام له اولادې څخه یو نفر جنت ته ځي او 999 نفره به اور ته ځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه وخت او د دغه ترخې خبرې په اوریدلو سره کوچنی له ډېره غمه سپینږیری کیږي او هر حامله ښځه خپل حمل له ډېرې ضایع کوي، نقصانوي او ته به خلق نشه او بېهوشه وویني. خو په حقیقت کې دوی نه نشه دي نه بېهوشه، بلکې د الله جل جلاله عذاب ډېر شدید دی. دغه خبره مسلمانانو ته تر داسې اندازې سخته او درنه تمامه شوه چې مخانو یې تغییر وکړ. په زرو نفرو کې یو نفر جنت ته ځي او 99 نفر اور ته ځي، نو د هیچا د خلاصېدلو امید به نه وي. مګر رسول الله نبی رحمه صلی الله علیه و وسلم اطمینان ورکړي او وی فرمایل مه وارخطا کېږئ، په زرو نفرو دوزخیانو کې 99 نفره د یاجوج او ماجوج څخه دي او یو نفر یې ستاسې یعنی له نورو انسانانو څخه دی. د احادیثو په نورو کتابو کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستاسې سره دوه نور مخلوق سته، هغه دوه چې په هر شي کې وي یا د هر چا سره چې یو ځای سي تر هغو ډیر دي. یو مخلوق یاجوج او ماجوج دي او بل مخلوق د انسانانو او پیرانانو هغه کسان دي چې پر کوپر مړه کیږي. نو مسلمانانو تاسو مه بیریږئ او مه وارخطا کیږئ. یو خو یاجوج او ماجوج ډیر زیات دي او ټول کافران دي، بل د انسانانو او پیرانانو هغه کسان هم ډیر زیات دي چې پر کوپر مړه سوي دي یا تر اوس وروسته پر کوپر مړه کیږي. همدارنګه د یاجوج او ماجوج د ډیروالي حال الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 90 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون.
یعنی کله چې یاجوج او ماجوج خلاص کړل شي دیوال یې له مخې څخه ایسته شي نو دوی به له هرې لوړې راکښته کېږي لکه چې رابهېږي تا ته به هیڅ نه در معلومیږي چې دا له کومه طرفه راغله تر اندازې زیات ډیر دي همدارنګه الله جل جلاله فرمایي چې د یاجوج او ماجوج راوتل د قیامت د نږدېوالي علامه ده او فرمایي واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين چې دا د سورة الانبیاء ونیمه نمبر آیات یعنی او نږدې سوه حق وعده قیامت چې ناڅاپه به د هغو کسانو سترګې چې کافران سوي وه رډې او شخې پاته وي او دوی به وایي ای زموږ هلاکه راسه په تحقیق موږ له دغې ورځې څخه د قیامت په غفلت کې وو بلکې موږ پر خپلو ځانو د دغه قیامت په نه منلو سره ظالمان وو د یاجوج او ماجوج راتګ د قیامت د نږدېوالي ډېره لویه او مهمه علامه ده دا دې هم درته معلومه وي چې دغه د اوسپنې په دیواله کې د یاجوج او ماجوج له طرفه کیندل یا غارول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم له زمانې څخه شروع شوي دي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ام المؤمنین زینب بنت جحش محترم ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېدل نو زموږ پاته بحث به په راتلونکې شپږمه فته کې واورئ إن شاء الله تعالى وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء